الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. پنځشتمه پارا د دې سورت مشهور دو نمونه دي. یو هو عام دا نومي ورته لیکلی دی سورت الشورا ورته وي. شورا اصل کې مشورې کولو ته وي. نو د دې سورت په 38 نمبر آیت کې دا نوم ذکر دی. الله وی د مؤمنانو اوچت صفت دا دی چې دوی به د یو بل سره په کار کې څه کوي؟ مشوره به کوي. او کم کار چې په مشوره باندې وشي په هغې کې ډېر خیر وي، او بې مشورې چې د کار وکړو نو اکثر پکې نقصان سړی مومي. دویم د دې صورت نوم دام دی حامیم عین سین قاف. بعضې نسخو د قرآن کریم کې د شورا په ځای باندې ورته دا نوم یې وله لیکلی دی. دا دواړه د دې صورت نومونه دي. دا مکی صورت دی، په مکه کې نازل شوی دی. 30 پکې آیاتونه دي او 4 پکې رکوګانې دي. او د نزول په اعتبار سره یعنی کله چې دا الله نازل کړی نو دا 62 نمبر صورت دی، 62 نمبر. دې نه مخکې چې کوم صورت تیر شو سورت حامیم سجده، هغه د نزول په اعتبار سره 61 نمبر و. د هغې نه مخکې چې کوم تیر شو سورت المؤمن هغه 60 نمبر و. دا صورتونه په یو بل پسې څه شوي دي؟ نازل شوي دي. ځکه د هغې دواړو په سر کې حامیم و، دلته هم څه دی؟ حامیم. دا یو بل پسې نازل شوي. او د ترتیب قرآني په لحاظ سره څوم نمبر صورت دی؟ 42 نمبر صورت دی، 42ختم. منگ چې کله نوې صورت د قرآن شروع کو نو د دې مخکې صورت سره منگ ربط ذکر کو چې دا ولی قرآن کریم کې دا یو صورت په دې بل پسې راغلی. زه دا خو په دې پسې نازل شوی، خو اکثر صورتونه داسې چې د نزول په اعتبار سره ډېر لري، خو الله ترتیب ولا ورکړی. او دا خبرې ډېرې ضروري دا ذهن کې کېنوئ. نو د دې ربط مناسبت د مخکې صورت څخه په 3 وجو دی. یو وجه دا ده، په مخکې صورت کې د قرآن کریم څو صفات ذکر کړي؟ په اول کې 9 صفات. نو په دې صورت کې الله رب العالمین د منون کې د قرآن به 9 صفات ذکر کوي، لکه موږ او تاسو چې هلته د قرآن صفات او دلته به د اهل قرآن د منونکو د قرآن 9 صفات ذکر کوي. یو ربط دا شو. دویم ربط په مخکې صورت کې د دعوت طریقې ذکر کړي چې یو سړی دعوت کوي نو په څه طریقه به یې کوي، کیفیت به یې څه. نو هلته ذکر شو چې د کنزلو بدله کې به کنزل نه کې، بلکې ادفع بالتي هي احسن، په ښایسته طریقه باندې سړي له جواب ورکوه. نو دلته اوس د دعوت نور آداب ذکر کوي چې اصل کې یو سړی دعوت کوي قرآن او سنت ته خلق رابلي، نو 10 خبرې به دې صورت کې ذکر کېږي چې په دې 10 خبرو داعی له عمل دا ډېر ضروري دی. د دعوت بیا اثرناکي فایده به ورکوي. دا 2 مناسبت شو. دا خو د مخ کی صورت سره مناسبت رالی.
خا داو مقصد د دې صورت څه دی؟ د هر صورت یو مقصدی کنه، بے مقصد نه. نو د دې صورت داو مقصد چې کوم دی نو هغه دا دی چې الله رب العالمین پکې رد کوي د شرک فی الولایت. ما ولا فی الولایت نوم ذکر کو دی ته شرک فی الحکم وی، شرک فی التشریع ورته وی. د دې ته وضاحت کوم چې د دې څه معنی ده. نو اصل کې خبره یو د نمونه سودی، لکه مثال د اباسین سین دی، اٹک سینم ورته وی، اباسینم ورته وی، د کابل سینم ورته وی. سین یو د نمونه سودی درې، تاسې کله کله کېږي خبره یوی نمونه درې. شرک فی رد شرک فی الولایت فی الحکم فی التشریع. بیا به الله رب العالمین دغه په دوو خبرو کې تقسیموي. یو خبره به پکې دی چې نظام کونی دام اختیار د الله دی، نظام تشریعي دایم اختیار د چا دی؟ د الله. اوس به تاسو وایي چې نظام کونی څه ته وایي، تشریعي څه ته وایي؟ نو نظام کونی دی ته وایي چې د دې دنیا چې د عالم چې دا کم نظام دی، بر اسمانونه دی، لاندې ځمکه ده، شپه ځي ورځ راځي، کله باران کیږي کله سوکړی، کله وریځي کله اسمان سی شینی، چاته ډیر رزق ملاویږي چاته کم. دې ته نظام کونی وایي په عربی کې. ورسېدې په مقصد باندې. نو دا اختیارات هم د چا سره دي؟ دا د دې صورت اصل کې مقصد او دعوه ذکر کیږي. دا اختیارات دی کې هم د الله سره څوک شریک نه پیدا کوي. نظام تشریعي اختیار هم د الله سره، تشریعي د شرع نه دی. یعنی زمونږ استاسو د پاره چې کم قانون دی او کوم شرع ده نو د دې اختیار هم الله سره دی. دا اختیار الله نبی نه دی ورکړی چې د خپل ځان نه دین چا د پاره جوړ کړي. ځکه څومره انبیا علیه الصلاۃ والسلام چې د ټولو د پاره به څه راتله، دې صورت کې به ذکر کوي وحی به راتله کنه، او وحی د چا د طرف وي؟ الله. دی وجنا د الله نبی وی را بشي وشتمه پاره کې چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام وی زم د خپل طرف نه خبرې نه کوم بلکې ما ته وحی کیږي څه چې الله وی ځکه شان خبرې کوم. نو که نظام کونی دی د دې عالم نظام چلول، دا اختیارات هم الله چاته سپارلی نه دي چې خیر دی د پلان کې زمان نازولې دی. لکه دی خلکو ډیر قطب او ابدال او نجبا جوړ کړي دي، خلکو دا عقیدی دي کنه. وی پلانکی په ملتان کې شمس تبریز باباجي سره کوس کړو، نور غوخه په پخه، نو به دومره طاقت نو چې وسی بره خېجولې. دا ملتانیان اکثر د رنگ نه څنګه دي، تور دی، دا ویلته نور غره کوس کړو به خېجولې نشو. ټول اختیارات د الله سره، دا انسان داسې نشي کولی. نو دا به د صورت داو مقصدی چې که نظام کونی دی په دې کې م اختیار د الله، او که نظام تشریعي دی دې کې به اختیار د الله چلیږي. ابتدا د صورت کوي د حروف مقطعاتونه، حامیم عین سین قاف. دې کې مخکې بار بار من خبره ذکر کړي چې د کومو صورتونو په اول کې حروف مقطعات راغلي، د دې په معنی څوک پوهیږي؟ الله. بس دا اسانه خبره ده. ها بعض مفسرینو پکې څه تفسیرونه کړي، خدا به معنی نه، دا د مفسرینو خپل رائے دي. لکه دلته بعض وی چې د حامیم عین سین قاف دا د الله نومونو ته اشاره ده. په حا کې اشاره د حکیم ته، حکیم د الله نوم دی کنه، د الله په هر کار کې حکمت. په میم کې اشاره د مجید ته، په عین کې اشاره د علم د الله ته، په سین کې اشاره د الله سمیع دی اوریدونکي، په قاف کې اشاره د قادر ذات ته. خدا د مفسرین خپل رائے دي، اصل کې ردی په معنا باندې الله پوهیږي. اوس ورپسې آیت کې ما درته ویل چې دوه قسم دي، یو نظام کونی بل نظام شرعي. دا صورت په دغه طریقه چلی. اوس اول نظام شرعي ذکر کړي. کذالک دغه شان یوحی الیک وحی کې دې شتا ته اے پیغمبره. کذالک کې کاف د تشبیه د څنګه، یعنی مخ کې چې څومره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته الله وحی کړي نو دغه رنګ دی نبی تم څه کیږي؟ وحی ورته کیږي. د اصل کې مشرکانو باندې رد وکړو. د مخ کی صورت کې تیر شوی چې مشرکین مکه به دا اعتراض کو په نبی علیہ السلام چې دا قرآن د الله کتاب نه دی. ولې نه دی؟ دا ته عربي سړی ستا ژبه عربي ده، نو دا د خپل ځان نه جوړ کړي. نو بیا به ورته سویل چې کومه ژبه کې راوړه؟ عجمي ژبه کې. نو الله دې کې رد کوي مشرکانو باندې چې نه، څنګه چې مخکې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته کذالک، څنګه چې هغوی ته وحی کېده دغه رنګ دی پیغمبر ته هم څه کېږي؟
وای او وحی د کمی خبرې کیږي نو هغه غالبا رستو 15 آیت کې را روانه ده وإلى الذين واغ کسانو ته وحی کېده من قبل چې مخکستان او انبیاء علیه السلام الله العزیز الحکیم الله تعالی العزیز زورور دی حکیم حکمتون والا دی په عزیز کی اشاره د قدرت د الله ته بس الله قادر ذات دی او حکیم کی اشاره د فیصلو داغه چې په مخلوق کم فیصله لاگو کوي پاغه کې داغه خپل سدي حکمتونه دی پکې دغه کې نظام شرعي ذکر کو اوس راځي نظام کونی ته د عالم نظام د دې اختیار هم الله سره دی ذکر له کې لام د حصر د پاره دی له ما فی السماوات و ما فی الارض له خاص الله لره اختیار دی ما د اغه سو فی السماوات چې په دې اسمانونو کې دی و ما فی الارض په دې زمکه کې الله وی په دې اسمانونو کې چې سدي او په دې زمکه کې چې سدي دا ټول ور زما په اختیارات دي دانشته چې خلک کوئی فلانکی پیرته دا شی سپارلې دی فلانکی ته دا سپارلې دا خبره ټوله غلطی دي زکه د الله په اختیار کې دي چې الله وی زما دا دوه غټ صفاتونه دي العلی علی وی اوچت ذات الله وی زه د هر شي نه اوچت مل عظیم او شان ممسه دي ډیر لوی دي حامیم عین سین قاف الله خپویږي په معنا د دې حرفونو کذالک دغشان یوحی الیک وحی کې دې شتا ته ویل الذین او هغه کسانو ته من قبلک چې مخکستانو الله العزیز الحکیم الله تعالی زور او حکمت والا دی له خاص داغه په اختیار کې دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دی او ما هغه سو فی الارض چې په ځمکه کې دی وهو العلی العظیم دغه الله اوچت دی ولوی شان والا دی تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم اوس دې کې الله رب العالمین یو بل خبره ذکر کوي د دې آیت لن مطلب دا دی الله وی تر هغه به قیامت نه راولم د عالم دا نظام برواني تر سوچ دا مخلوق زما بندگی کوي په دای لن مطلب دی د آیت اسمانونو کې ملائک دی زما تسبیح او حمدونه وي پزمکه باندې سوق دی مؤمنان بندگان تر سوچ دا انسانان الله یادې او د الله بندگی کې نو الله د دنیا دا نظام غي پوری نورانی نو زکه دلته وي چې تکاد السماوات نزدې د چې اسمانونه یتفطرنا وچوي من فوقهن د بر طرفنا خد څه خبره د وجه چوي دا مخ کی په سورۃ مریم کې تیر شوی سورۃ مریم کې د آیاتو تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا دعوا للرحمن ولدا الته پس الله شرک ذکر کړي الله وی دا شرک دومره خطرناک ګناه ده چې نږدې ده چې د دې خلقو د شرک د وجه نه د اسمانونو سشي دا وچ ویلان دی را گذارش وتخر الجبال هدا او دا غرونه دړي وړي لږ په کومه خبره ان دعوا للرحمن ولله چې دا خلق ماته نسبت د بچی کوي لکه عیسایانو به ویل عیسی علی السلام سدي ابن الله دا الله زوی دی يهوديانو به ویل عزیر ابن الله عزیر علی السلام دا الله سدي زی مشرکین مکه به ویل دا ملائکه چې کوم دي دا الله سدي لونه دي الله دا شرک دی کنه نو الله دا دومره خطرناک خبره د دلته موي چې تکاد السماوات نږدې دي چې د اسمانونو یتفطرن وچوي من فوقهن د بره طرف خو الله وی چې دا نچوي ولی دا غي سبب ذکر کوي والملائکه یسبحون بحمد ربهم او ملائک تسبیح بیانې بحمد ربهم سره د حمد در خپلنا بر ملائک چې کوم دی غوی د الله په عبادت کې مشغول دي د ملائکو تسبیح څنګه ده هغه ستړي کیږي نه مخکې تیر شو کنه وهم لا يسامون غوی د عبادت نه ستړي کیږي نو وجه امداد ملائک چې تسبیح وي نو د سی وی لکه سړی چې دا سا اخلي په سا غستلو باندې موږ تاسو نه ستړي کیږو 24 غنټه چې سا بند شي به سکیږي د مرګ د ختم شي خبر د قرن حدیث کې راځي په جنت کې بم سړی د الله حمدونه وي حدیث کې راځي و جنتین به الته د الله حمدونه وي خو ستړي کیږي به په نه دلته سړی ستړی کیږي ویلته چې جنته د الله حمدونه او تسبیحات وي دا جنتی انسان
نو دا به داسې وی لکه څنګه چې سړی دا سا علي بالکل ستړی کېږي. او جنت کې خوب شته که نشته؟ مخکې تیر شوي جنت کې خوب نشته. خوب ځکه نشته چې خوب د څه د وجې راځي؟ ستړیوالي د وجې. هلته ستړیوالی نشته نو خوب به د کوم ځای نه راشي؟ بس مزید یې هلته ټولې. خو داسې به هم نه کوې چې جنت کې خوب نشته او دا اوږدې شپې دي ټوله په خوب تېرې او سهار 9 بجې راپاسې چې بیا به هلته خوب پسې ارمان کوم. نه په دې اوږدو شپو کې ځان وکړوه چې ځای خو درته میلاوول شي که نه چې هغه ځای دله الله درکړي. بل ملائک دویم دا کار کوي ویستغفرون لمن فی الارض او بخنه غواړي دوی د هغه چا دپاره فی الارض چې په دې ځمکه کې دي. ګوره ایمان دې راوړی دی بره ملائک اسمانونو کې ستا دپاره څه غواړي؟ بخنه. مؤمن مسلمان دا د کافرو دپاره نه د مؤمنانو دپاره چې د ده نه څه ګناه وشي نو الله ته ملائک د ده دپاره د بخنې سوال کوي چې یا الله په ناپوهۍ کې دا کار کړی دی ته ولې توفیق د توبې ورکړه او بخنه ورته وکړه. څومره خوشحالۍ خبره. نو کله چې په ځمکه باندې بندګان بندګي د الله کې او بره ملائک تسبیحات وي الله وایي زه دا عالم د دنیا لا نه خرابوم. او حدیث کې مرازي صحیح حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله. وی تر سوچ په دې ځمکه باندې یو ویونکی دا کلمات وایي چې الله الله نو قیامت به نه قایمېږي. لیکن کله چې د الله نوم اخیستلو والا پاتې نشي نو بیا به څه کېږي؟ څه مطلب؟ بس بیا به مؤمنان ختم شي کافر به پاتې شي په کافرو به الله بس بیا به ایسته دنیا ورانېږي. الا خبردار ان الله هو الغفور الرحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکی او مهربانه دی. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل. په دې کې موسی نظام کونی ذکر کوي. الله وګوره د عالم دا نظام زه چلوم بیا هم دې خلکو ما سره پکې شریکان جوړ کړي. ما درته وی چې دې صورت دعوه ده رد د شرک فی الولایت. د دې وجه نه دې ته سوچ کوي په دې صورت کې به دا لفظ د ولی د اولیاء ولایت ټکې دا به پکې ډېر راځي لکه دلته یې ذکر کوي والذین او هغه کسان اتخذوا من دوني چې نیولي دي دوی سوا د الله نه اولیاء. الله دلته اولیاء نه مراد دلته مددګاران دي د الله سره لکه خلکو ډېر جوړ کړي دي که نه شریکان. الله تعالی حفیظ علیهم ساتنه کوونکی په دوی باندې دی. الله دا کم خلک چې ما سره شریکان او مددگار جوړ کړي زه ګوره د دوی ساتنه کوم. څه مطلب؟ دوی چې کم بد عملونه کوي زی اینم ملائک مې په مقرر کړي هغوی څه کوي؟ لیکل کوي سزا به وله ورکوم. الله حفیظ علیهم دا معنی ده. اوس تسلی ورکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې څوک دا ونه وایي چې الله به په ورځ د قیامت د پیغمبر نه تپوس کوي چې تا دا خلک ولې نه دي مسلمانان کړي. الله جواب کوي وما انت علیهم او نه ته په دوی باندې پیغمبر بوکیل ذموار. ځکه د نبی کار څه دی؟ حق دعوت خلکو ته چلول. هدایت د چا لاسو کې؟ وکیل د عربی لفظ دی. وکیل هغه چاته وایي چې تم ورته خبره کې هغه ستام خبره واوري او بیا یې ته په کار باندې څه وګرځې ذموار چې دا کیس برالته سر ته رسې ته د دې صحیح ذموار دې ته وکیل وایي. الله وایي زما نبی وکیل نه دی. څه مطلب؟ د دې خلکو ذموار نه دی په ورځ د قیامت. بس د خپله ذمواري سر ته رسولې ده حق دعوت خلکو ته بیان کړی دی او موږ او تاسو مخې ته نن د قرآن او د حدیث په شکل کې پروت دی. باقي ذمواري د ده په ذمه باندې نشته دی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. ګوره د دې آیت تعلق د دې صورت د اولنی آیت سره دی چې وَكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ. هلته ذکر شو چې پیغمبر تا ته موږ داسې وحی کوو لکه مخکې انبیا علیه الصلاۃ والسلام ته چې وحی کېده. نو که یو سړی سوال وکړي چې د نبي ته د څه وحی کېده نو هغه دلته ذکر کوي هغه وحی د څه وه؟ قرآنا عربیا. خو دا قرآن په نازل شوی که نه جواب دلته ذکر دی. او د آیت کې مقصد د قرآن ذکر کوي چې پیغمبر ته زه وحی کوم د قرآن نو مقصد یې څه دی؟ نو هغې دپاره دوه پیرې لفظ د لتنذر راوړی. لتنذر و تنذر دا مقصد د وحی دلته ذکر دی. وَكَذَلِكَ او دغه رنګ اوحینا الیک وحی کو مونږ تا ته
قرآنا قرآن عربیا چې په عربی ژبه کې دی. عربي څه معنی مونږ کړې وه؟ عربی ته عربی ولې وایي؟ عربي ما عین ریبي د دې معنی د وضاحت معنی، او په ټولو ژبو کې د وضاحت ژبه کومه یوه ده؟ ما درته ویلیو چې اهل اللسان چې کوم دي د ژبو ماهرین هغوی وایي په هره ژبه کې 1500 کاله پس بدلون لازي، واحد عربی ژبه ده چې په دې کې بدلون نه راځي. دې وجې نه الله قرآن د پاره هم د دې ژبې څه کړی؟ انتخاب یې وله کړی دی. نو ځکه وایي چې قرآنا عربیه. اوس مقصد یې سره د دې وحي لتنذر ام القرى، دې د پاره چې ویروي ته ام القرى اصل د کلو والا. نو ام القرى نه مراد د مکی آبادی ده، د مکی خلق ته مراد چې دې خلکو له یاره ورکه. او صرف مکی د پاره نبی نه دی، ومن حوله او هغه څوک چې غیر چاپیره د دې نه دي، مراد ته ټوله دنیا ده. دا دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی راغلی دی. ځکه ومن حوله د ټولې دنیا د پاره سره راغلی، نذیر راغلی کنه یاره ورکوونکی دی. نو دې وجې نه دا به عقیده ساتي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل نبی راتلونکی نشته. څوک چې دعوه کوي هغه لوی دروغجن او کذاب. ختم نبوت مرکزی عقیده ده، دا به ساتي. وتنذر یوم الجمع، او ویروا دا خلق یوم الجمع د ورځې د راجمع کېدونه. د قیامت په نومونو کې یو نوم دا دی یوم الجمع ورته وایي، ځکه هغه د راجمع کېدو ورځ ده کنه. که اولین دي که آخرین دي، دا ټول خلق به هغې ته څه کېږي؟ راجمع کېږي. نو الله خپل نبی ته وایي چې دا خلق اصل کې ستا د وحي مقصد دا دی چې یوې د دې نه ویره وه د شرک نه، ام القرى ومن حوله. دویم دې نه ویره وه چې ګورې ورځ را روانه ده، ټول به راجمع کېږي. داسې ورځ ده چې لا ریب فیه، شک پکې نشته. په هغه ورځ به دا ټول انسانان اصل کې به دوه ډلو ته تقسیم کړي. یوه ډله فریق فی الجنت، یوه ډله په جنت کې، و فریق فی السعیر، او بله ډله په اور کې. مؤمن به جنت ته ځي او کافر به چرته ځي؟ اور د جهنم ته. وکذالک دغه رنګ اوحینا الیک، وحی کوو مونږ ته ته قرآنا عربیا، قرآن عربی والا، لتنذر ام القرى، دې د پاره چې ویروي ته اصل کلو والا، ومن حوله هغه څوک چې غیر چاپیره د دې نه دي. وتنذر یوم الجمع، ویروه دا خلق د ورځې د راجمع کېدو نه چې شک نشته په هغې کې. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یوه ډله به جنت کې او بله ډله به اور کې. ولو شاء الله لجعلهم امة واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ګوره سوال لاله دی آیت کې د سوال جواب دی. سوال دا راځي چې خکله قرآن کریم دومره د هدایت کتاب دی او دی نبیم په کامله طریقه باندې خلک یې راولي دي، نو بیا ولې خلکو ایمان نه دی راوړی؟ دا سوال جوړیږي که نه چې قرآن هم د هدایت کتاب دی او الله نبی ته وایي چې دا خلک ویره او هغه یره هم ورکړې ده، بیا هم خلک ایمان نه راوړي. ولې؟ الله دې آیت کې د هغې څه کوي؟ جواب دا دی ولو شاء الله، که چرته غوښتلی الله تعالی، لجعلهم، نو خامخا ګرځولی به وي دا ټول انسانان امتا واحدتا، یوه ډله. الله ما ته څه ګرانه نه وه، بس ټول به مې مؤمنان پیدا کړي وي، اړو له کافر مشرک به پکې وی نه. خو ځکه یې داسې نه دي کړي چې د دنیا قانون د الله جدا دی. دا دنیا دې ته دارالامتحان وي. دلته الله انسان نه د پوهې دپاره عقل ورکړی، سمج ورکړی، علم ورکړی، قرآن ورته را لیږلی، د قرآن بیانونکي نبی علیه السلام را لیږلی دی. هغه درته حق او باطل دواړه څه کړي دي؟ بیان کړي. او انسان ته دنیا کې اختیار ورکړي چې دوه لارې دي، یو د جهنم دی، یو د جنت ته. اوس چې د کومه مرضي په هغې باندې ځه. نو ځکه الله وایي چې داسې مې نه دي کړي. نو الله وایي په چا چې زه خپل رحم وکړم، څه مطلب؟ د نبي منلي، د قرآن منلي، ژوند یې ښایسته وي، نو هغه به جنت ته ځي. ولکن یدخل من یشاء فی رحمته، لیکن داخلی الله تعالی چاره چې وغواړي په رحمت خپل سره جنت ته. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصير، او ظالمان خلق نه به وي دوی لره من ولی، څوک بچ کوونکی، ولا نصير، نه مددگار. ما درته وي چې لفظ د ولی اولیا به ډېر راځي. مخکې اولیا ذکر شو، دلته ولی لفظ ذکر شو، وروستو بیا را روان دی.
او دې بل آیت کې بیا الله رب العالمین نظام کونی ذکر کوي چې ګوره بیا هم د دې نه باوجود دی خلکو زما سره ډېر مددگار پیدا کړي، حالانکه الله وی فالله هو الولی، حقیقي مددگار ستاسو څوک دی؟ هغه الله دی. ام اتخذوا من دونه اولیاء، آیا نیولی دی خلکو سوا د الله نه اولیاء مددگاران؟ فالله هو الولی، خاص الله تعالی هغه مددگار دی. ولی دو وجه ذکر کوي، ځکه الله نه مدد غواړه حالت کې. وهو یحیی الموتى، هغه ژوندي کوي مړي، بل څوک به را ژوندي کړي مړي؟ که عیسی علیه السلام کول نو هغه څه وه؟ معجزه وه که الله وایي چې زه مړي را ژوندي کولی شم نو مددګار ما وګرځوه، بل چا نه مددونه مه غواړه. بل ذکر کوي وهو علی کل شیء قدیر، هغه الله په هر شي باندې قادر دی، په هر شي الله قدرت لري. حامیم عین سین قاف، کذالک دغرن یوحی الیک، وحی کې دې شي تا ته، ویل الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، او هغه کسانو ته چې مخکې ستانه دی الله تعالی زورور حکمت والا دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی، هغه څه چې په ځمکه کې دی. وهو العلی العظیم، هغه الله اوچت دی لوی شان والا دی. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، نږدې دي چې اسمانونه اوچوي د بره طرف نه. والملائکة یسبحون بحمد ربهم، او ملائک تسبیح بیانوي سره د حمد در خپل. ویستغفرون، او ملائک بخنه غواړي د هغه چا دپاره فی الارض چې په دې ځمکه کې دي مؤمنان. الا خبردار، ان الله هو الغفور الرحیم، یقینا الله تعالی بخنه کوونکی او مهربان دی. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم، هغه کسان چې نیولې دي سوا د الله نه اولیاء مددګاران، الله حفیظ علیهم، الله ساتنه کوونکی دی په هغوی باندې. وما انت علیهم بوکیل، او نه ته په دوی باندې پیغمبر ذمہوار. وکذالک، او دغرنګ اوحینا الیک، وحی کو مونږ ته قرآنا عربیا، قرآن چې عربی والا دی. لتنذر ام القرى ومن حولها، دې دپاره چې ویروي ته اصل کلو والا او هغه څوک چې ګیر چاپېره دي. وتنذر یوم الجمع، او ویروي دوی د ورځ د راجمع کېدلو نه. داسې ورځ ده چې لا ریب فیه، نشته دی هېڅ شک په هغې کې. فریق فی الجنة و فریق فی السعیر، یو ډله به په جنت کې، بله به په اور کې. ولو شاء الله، که چېرته غوښتلی الله تعالی، لجعلهم امة واحده، خامخا ګرځولی به وی دا ټول انسانان یوه ډله. ولکن یدخل من یشاء فی رحمته، لیکن داخلی الله تعالی هغه چا لره چې وغواړي په رحمت خپل سره جنت ته. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصير، او ظالمان خلق نه به دوی لره څوک مددګار، من ولی څوک دوست یا بچ کوونکی او نه مددګار. ام اتخذوا من دونه اولیاء، آیا نیسی دا خلق سوا د الله نه مددګاران. فالله هو الولی، خاص الله تعالی هغه مددګار دی. وهو یحیی الموتى، هغه را ژوندي کوي مړي. وهو